د ثنا یوسف د قاتل بیان ناغه د ثنا یوسف په څه وجه باندې ختم کړل. نو تاسو به هم حیران شئ چې په دې خبره باندې چې دی نو تر زوی ولګي د ثنا یوسف چې دی نو د مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت کړل. د ثنا یوسف چې دی نو 17 سال عمر او د چې دی نو تعلق د چترال سره وو، د په اسلام آباد کې اوسېدله. او د تر زوی چې دی نو په کومه طریقه باندې ختم کړل کنه هغه مکمل حقیقت ښکارا کو، ځکه چې هغه په فیصل آباد کې نیول او اسلام آباد ته راوړل او په اسلام آباد کې دا بیان ورکړ چې ما د خپل د تر لور چې دی نو په دې وجه باندې ختم کړل ځکه چې زما سره دا کار نه کاوه. خاطر تاسو مکمل حیران شئ ملګرو د سټ چې تاسو ته دا نوجوان ښکاری کنه د ثنا یوسف چې دی نو تر زوی او د دې نوم چې دی نو مرایت اورپی کاکا نو ویل ښه دا دې دا بیان نه کنه دا چې دی نو جیل کې دی وسو او دې دا بیان نه او دې دا بیان ورکو دا دې خبره کوي کنه چې ما د خپل د تر لور چې دی نو دا په دې وجه باندې قتل کړل چې زه په یو داسې روپ کې لاړم کنه چې دا غو کده ملمتوب چې زه یو ملما یم او زه دا غو کړه لاړم د خپل تر لور کړه وای ما چې دی نو وای ما به د خپل تر لور ته چې دی نو رنگان کولو او دې به چې دی نو مال د رنگانو جواب نه راکاو ما زما کال به نه چوتا او ما به ډیر زیات کوشش کولو چې زه د خپل تر لور سره خبري وکم. و ثنا یوسف چې نو مال به د ثنا یوسف چې نو مال به جواب نه راکاو نو زه ډیر زیات غوسه شوم او د میلمنو فروب کې لاړم کنه اول ته مې ستو مانچا ویوړله او چې کله چې نو مال غوسه رااله کنه چې دا ما ولدا نو ما چې نو تو مانچا ډک کړه او دوه ډز چې نو ما په ثنا یوسف باندې وکړل او دا مې ختم کړل. وای دا مې صرف په دې وجه باندې ختم کړل چې دې زما سره خبري نه کولې، ما به کوشش کاوه چې زه د خپل تر لور سره خبري وکم او دې چې زما سره خبري نه کولې او ما به ته میسج کاوه زما د میسج جواب به هم نه راکاو. وای په دې وجه باندې چې نو ما ثنا یوسف چې دا نو د دنیا نه رخصت کړ. یار تاسو به مکمل حیران شئ یار د غلط لوس سزا ورکول ضروری دي ځکه چې ثنا یوسف غلطه وکړه نو پکار ده چې هغه پکې پاغه یې به وس راخکاره شوی وي او ځکه چې د لک چې نو د غیرت بنوم باندې نه د خپل چې د خپل خواهش په وجه باندې چې نو وجنې چې نو ختم کړل د خپل تر لوري ختم کړل. یار په دې ویډیو باره کې تاسو وایي چې ثنا یوسف چې نو د قتل کړی دا نو د لک سزا ورکول ضروری دی او کنه دي ځکه چې بل ورځ د بل کس راوځي او وایي چې زما سره مینه محبت ته دی یو انسان سره او هغه به تاسو نه کوي ته چې دی نو په دې خبره باندې یو انسان قتل هغه به د دنیا نه رخصت. یار افسوس خبره دار کنه پښتنو چې څومره 2025 ته وګوره زمونږ د قصو ته وګوره کنه تاسو به مکمل حیران شئ د دنیا نه بمزله تور شي چې وجنې چې نو په دې وجه باندې ختم کړل چې جنې هغه الک سره خبري نه کولې د خپل د ترزوی سره خبري نه کولې د خپل ترزوی میسج جواب نه ورکاولو او هغه چې نو 17 کالو جنې چې نو هغه په بيدردۍ باندې ختم کړل او هغه دا چغري والي او دې چې نو 2 ډزه وشتله د دنیا نه رخصت کړل. افسوس خبر دار د لک سزا ورکول ضروری دي.